سلامونه سلامونه و احترامات په خیرونه وخت مو په خیر هیله ده چې ټول ملګري به ښه او د روغ صحت جامع و پر تن لري د تږو چینه ادبي خپرونې ته ښه راغلاست وایم ټول ملګري ورته ستړي مه شئ په خیر راغلی زه خوشحاله یم چې نن تاسې را سره په دغه خپرونه کې ګډون لرئ خوشبختانه نن را سره د هیواد یو ځوان کدر یو استعداد د یوه ښه غږ لرونکي څښتن یوه ښه حنجره لرونکی ښاغلی صفي الله محسن را سره په خپرونه کې میلمه دی. محسن چې له افغانستان نه اوس راغلی دی، اروپا ته راغلی دی، فعلا په لندن کې اوسېږي. دی نو د ښې شاعرۍ ترڅنګ الله پاک ورباندې یوه ډېره لویه پیرزوینه کړې ده چې ډېر ښه غږ، ډېر ښه استعداد لري. د دې ترڅنګ دی د شعر په کمپوز جوړولو کې یو خاص مهارت لري، ډېر ښه کمپوزونه جوړوي. ما عموما چې محسن صاحب کله م اورېدلی دی د ده له خولې همیشه ما نوی انتخاب اورېدلی، همیشه یې کوشش کړی دی چې نوي څه ټولنې ته، خلکو ته، خپلو مینهوالو ته وړاندې کړي. خو د سره قسمت ډېره یاري ونه کړله چې دی په وطن کې پاتې سي. بالاخره د غربت، د وطن حالاتو، ځینې نورې ناخوالې دی اړ که چې وطن پرېږدي، خوږ وطن، مور وطن پرېږدي او بالاخره په دې هیله چې خپل ژوند، د کورنۍ ژوند خوندي وساتي. راغلی دی دلته په لندن کې اوسېږي. دا چې محسن دغه سختې لارې څنګه له خپلو قدمونو تېرې کړلې او د ده له هغه وړاندې هغه ژوند په شعر شاعرۍ او څنګ کې په زمزمې به هم ورنه ورو، ډېر ښه غږ لري او زه یې د غږ خاص مینهوال یم. محسن صاحب همدا مهال را سره دی. مخکې له دې نه چې زه محسن صاحب ته ښه راغلاست ووایم، دوستانو یوه هیله له تاسې چې تاسې کولی شئ کومنټ کې پوښتنې هم ولرئ، پوښتنې وکئ. محسن صاحب نه کومې پوښتنې لرئ نو مهرباني وکئ. دې نه علاوه لایف شیر کئ چې نور ملګري هم خبر شي، ملګري ډېر راسي او لایف زموږ ډېر ملګري وګوري. صفي الله محسن ستړی مه سې، په خیر راغلی. خوشحاله یم چې نن را سره خپرونه کې او موږ ټول ښه راغلاست درته وایو. اورېدونکي لیدونکي ټول ستا غږ اوري، نو مهرباني. قربان مننه خوشحال صاحب، ته ستړی مه شې. زما سلامونه، نیکې هیلې، احترامات هم ومنئ. یو سلام د تا د خوږې خپرونې د تږو چینه خپرونې ټول لیدونکو او اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. خوشحاله اوسئ محسن صاحب، ډېره مننه له دې نه چې زموږ دعوت دې ومنه، خپرونې ته راغلې، ګډون دې وکړه. ټولو ته معلومه ده چې کله چې له وطنه ځې بل ځای کې مسافر کېږي، نو طبعا هغه ژوند داسې چې لږ سختیانې پکې زیاتې او کارونه زیاتې. نو مننه چې نن دې موږ دپاره دغه ورځ ځانګړې راکړله او وخت مو راکړه چې را سره خبرې مو وکړئ، مجلس به مو وکړو، خپل پروګرام به مخې ته یوسو. ډېره مننه کوم. قربان دې شم، له تا ډېره مننه چې ما ته دې بلنه راکړه. خوشحاله اوسئ. دلته ټول ملګري سلامونه درته کوي، اورېدونکي دي، لیدونکي دي. زما نږدې ملګری، زما خوږ ملګری، زما ګران ملګری عبدالستار حکیمي صاحب ځانګړی سلام وایي میلمه ته کومه. نو د اورېدونکو سلامونو ته هم یو ځل جواب ووایه، هغې نه وروسته به مو ورته خپلې خبرې وکړو. علیکم سلام ټولو ملګرو، سلامونه ته علیکم سلام. زما سلامونه هم ومنئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ چې موږ اورئ. حکیمي صاحب، همداسې یاد صاحب، ټولو ملګرو نه نړۍ مننه چې موږ اوري. کور ودان، کور ودان. پیل کې د محسن صاحب په اړه موږ غواړو پوه شو چې صفي الله محسن څوک دی؟ خوشحال صاحب، صفي الله محسن مې نوم ده. نو د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د الوخیل د کلي اوسېدونکی. ډېره ښه ده، ډېره مننه. پرهر صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. ښاغلی خیرالله پرهر یو ډېر تکړه ژورنالیست دی او د فلم په افغانستان کې دی او د ورزش برخه کې نو خاصه تجربه لري. نم سلامونه درته کړي دي تاسې ته ملګرو. لایف شیر کړئ چې نور ملګري خبر شي، ځکه موږ پروګرام خو دا و چې چون سه شنبې ورځ زموږ پروګرام و
او زموږ د پروګرام اصلي وخت چې دا بیا د جمعې شپه راشي، له دې وروسته به نور هره د جمعې شپه باندې موږ لایف راځو. چون محسن صاحب په اونۍ کې نن ورځ وخت درلوده او موږ وغوښتل چې د محسن صاحب د ژوند کیسې پر تاسې وورو، د غږ خواږه که تاسې مخکې مو اورېدلي دي، اوس یو ځل بیا دغه موقع پیدا شوې چې بیا یې تاسې را سره واورئ. نو په همدې وجه مو یو ورځ را مخکې کړله. ښه محسن صاحب راتګ مو څنګه و؟ څه رقم پروسه وه؟ څه رقم راغلی؟ څه رقم کیسه وه؟ ولې مو وطن پرېښوده؟ مننه خوشحال صاحب. زه تقریبا په 1490 کې د 12م ټولګي نه فارغ شوم. نو په هغه وخت کې دا اراده وه چې په پوهنتون ووایو، نو د ژورنالیزم سره مې ډېره علاقه وه، ډېره مینه مې وه. خو وروسته له هغې نو اراده بدله شوه، نو دې خوا مې یو دا حرکت را وکړ. نو مغه و چې د افغانستان نه راغلو. نو ملک لارې په اړه راته ووایه، لاره کې سختیانې؟ ولا طبعا خوشحال صاحب لاره کې خو سختیانې دغه اندازې نه زیاتې، نو هغه داسې سختیانو سره هم سړی مخ چې سړي بیخي فکر کې هم نه وي راغلی که نه. نو لاره کې واقعیت ستونزې ډېرې وې. د هر ملک نه چې بل ملک ته به تللو یا به په عامه اصطلاح ګیم وه، دلته ورته ګیم وایي. نو سختیانې به خپلې سختیانې به درلودلې، هر ملک نه به چې بل ملک ته اوښتلو که نه. نو اوس د ټولو ملګرو دعاګانې وې، د مور و پلار دعا وه. نو د خدای رحم ورته دغه ځای پورې خدای را ورسولو. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده چې په خیر را رسېدلی یې او روغ سلامات را رسېدلی. ځکه زموږ ډېری هېوادوال، ډېری ځوانان، ډېری کدرونه خو اوبو وخوړل، ځنګلونو وخوړل، وحشي ځناورو وخوړل. زیاتره خلک دغه لاره ورته بیخي ګلې ګلزار کوي، وایي چې ډېره ښه لاره ده، مشکلات پکې نشته، قاچاقبران دغسې یو کیسې کوي خلکو ته. په دې اړه لنډې خبرې کوو وروسته. آیا رښتیا هم داسې ده؟ خوشحال صاحب قاچاقبران چې دي، نو هغوی چې دا که خپل هغوی ته ورته وایي چې په همدغه قاچاقي لارو باندې لاړ شه، هغوی دا کار نه کوي، نه ځي. مګم که ته په قاچاقي لاره باندې ځې، نو تا ته به داسې خبرې وکړي که نه چې دغه کې به دې فکر داسې واړوي که نه چې ته وایې چې په تیاره کې دې کېنایي او د یو ملک نه دې بل ملک ته بیایي. مګم په لاره کې ما د خپل حال درته وایم، ما ته ویلي چې 3 ساعته لاره ده پیاده، مګم مونږه 2 شپې 2 ورځې مزل کړی ده. نو چې په هغه کې هر رقم سختۍ سره سړي مخې، بیا د اوبو د ډوډۍ د دې مشکلات بیلي که نه. نو داسې وختونه راغلي دي چې 2-3 شپې هم تېرې کړي دي په هغه ځای کې چې هېڅ هم نه درلودل. نو قاچاقبران چې څه وایي هغه حقیقت نه لري، په 100 کې 1% هم حقیقت نه لري. یعنی مطلب دا چې بیا کله یو خو دغه شي 2-3 شپو دغه یوه شپه یوه ورځ ته په 1 ساعت حسابوي، یو دا مسله، بل ډوډۍ، خوراک، اوبه، دا شیونه په لاره کې نه یې درکوي؟ نه نه نه، هغه خو دوی درته نه برابروي. هغه نو که تا خپله ځان سره یو څه خو ته هغوی تا ته درته وایي چې 1 ساعت لاره ده یا 3 ساعته لاره ده، نو ته به هغو نه څه اخلې چې ته دا فکر کوې چې زه خو 3 ساعته لار ده، نو دا به د ما بس شي 3 ساعتو ته. نو داسې وخت راځي چې 3 شپې هم په تا تېرېږي، نو کېدای شي هغه وخت کې بیا هغه څه د تا سره ختم شوي خواړه یا اوبه. نو بیا چې که قاچاقبر ته هم هېڅ نه شي کولی هغه وخت کې، نو یا خدای ته فریاد کولی شي، بل چا ته هم څه نه شي ویل. ولې بیا دا ځوانان دا کورنۍ دونه ډېرې زیاتې پیسې ورکوي دي قاچاقبرانو ته؟ دوی خو هلته ډېر اطمینان دوی ته ورکړی چې لاره ده، ډېره اسانه ده، مشکلات نشته، د هر چیز ذمهوار یو. دوی خو اوله کې چې کله ته خبره ورسره کوې، تا ته دا خبرې کوي، مګم چې کله د تا سره خبره وشي، هغه پیسې په عامه اصطلاح چې وکي واخیستله درنه، نو بیا که زنګ وروهي زنګ دې هم نه اوچتوي، بیا به که زنګ دې اوچت هم کي 100 رقمه نور بانې درته کوي. یا وایي چې لاره خرابه ده، یا درته وایي چې موږ به دا کار درته وکړو، هغه خواړه هر څه موږ ورته رسوو. نو حتی په سربیا کې کنډوالې وې، کنډوالې چې د ما خپله یو نږدې ملګری و،
پلار یې ورسره غږېدلی ورته ویلي چې ولا داسې هوټل ده که نه او داسې ښایسته ځای ته بیا یم اوبه خواړه هر څه ورته رسېږي مګر هماغه ځای ما هم تېر کړی ده چې کنډوالې وي هلته به شپه چا نه شوه کولی نو قاچاقبر چې ده هېڅکله تا ته رښتیا نه وایي حکیمي صاحب هم دغه پوښتنه کړې ده وایي په کومه لاره تاسې راغلی زه هم همدغه د ایران نه ترکیې ته د همدغه ترکیې نه تر یونان او سربي همدغه ملکو باندې همداسې راغلم اتریش او فرانسه او همداسې لندن ښه 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 زه خلاصې روغ را رسېدلی دا به د کورنۍ مور پلار ورونو د دوی هغه دعاګانې به زه باوري یم کله چې اولاد حرکت کوي نو مور تر هغې چې اولاد نه یې رسېدلی خوب نه ورځي حتی نارامه وي که نه لکه څه چې ورک کړي وي په هر حال که دا کسي وکړو ممکن کورنۍ به هم که دا مهال ستا لایف ویني هغوی به خفه سي نور ملګري دوستان د یوه ځوان په حیث همدا وروستۍ پوښتنه ده د همدې برخې د یوه ځوان په حیث خلکو ته څه ویل لرې چې آیا د قاچاقي لارې باندې راتګ صحیح ده ولا خوشحال صاحب دې خلکو ته خو مې ویل دا دي چې اول خو دې داسې خلکو سره هېڅ اول خو زه خپله هم راغلی یم یعنې دا خبره به زه څنګه وکړم چې راتګ یې ووایم چې اول خو وران نه شي که نه ځکه لارې ډېرې سختې دي خو مګم که بیا هم راځي که نه خوشحال صاحب زه ته څه وایم چې ما داسې وختونه هم لیدلي به هغه د مور او پلار دعا د ملګرو دعا وه داسې وخت را باندې راغلی ده دا خپله اوس چې هغه وخت ما ته را یادېږي که نه چې یعنې 1% دې امکان نه و چې زه بېرته هغه ځای نه بل ځای ته لاړ شم یعنې کېدای شي هغه زما اخرې شېبې وي مګم د الله رحم د مور او پلارو د ملګرو دعاګانې وي خدای ساتلی یم څو ځلي او بیا اول خو دغسې خلکو قاچاقبرانو سره باید دوی خبره ونه کړي که بیا کوي هم داسې ذمهواري ترې واخلي چې هغه څنګ کې ورسره یي که نه چې هغه یو خبره راشي که نه نو چې هغه یو خبره خو هغه شي ځینې خلک دي اوس مثلا داسې خلکو سره خبره کوي یا ایران کې یا ترکیه کې که نه نو هغه چې کله بیا ورته زنګ ووایي زنګ هم نه جګوي نو دې پورې مې درته ویلې چې که دا ووایم چې اول خو مه راځئ نو ما ته به زیاتره به وایي چې ته ولې تللی نو په دغه حساب وایم که بیا هم چېرته راځي نو باید داسې خلکو سره هغه وکړي چې یو ذمهواري خو ترې واخلي که نه نو په دغه حساب باندې ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ چې په دې اړه د لنډ معلومات هم راکړه خوشحاله اوسئ راځو شعر و شاعرۍ ته مخکې له دې چې شعر و شاعرۍ باندې خبره وکړو یو ښه انتخاب درنه وخوښه د خپل شعر راته وایي د بل ملګري وایي نو مهرباني قربانه شم خوشحال صاحب بیتونه خو داسې ده چې د افغانستان کې چې کله وو هغه یو نیم بیت به مې خپل زده و زه خو داسې ډېره شاعري هم نه کوم خو بیا هم نو په مسافرۍ کې سړي ذهن هم لږ مصروف شي هغه زیاتره شعرونه هغه د سړي ذهن نه لرې شي نو ډیکلوما درته وکړم او که ترنم درته وکړم ترنم وکړه سره ملګري مو واوري سمه ده مننه نو بیتونه د الماس دراني بیتونه دي ترنم کوم نو هیله ده چې ټولو ملګرو به خوښ شي مهرباني اورو قتل روا ولیدے جاری قلم ولیدے دنیا وڑا ولیدا دا زړه می تنگ ولیدے قتل روا ولیدے جاری قلم ولیدے دنیا وڑا ولیدا دا زړه می تنگ ولیدے د 16 ساعتو پښتونه د ښار کې جنگ ولیدے
حسن پراستا کله دومره بدرنګ ولیده مونږ دوه مخي خلک له ژبو شات څڅوو که دا درواغ نه وي بیا په زړو مو زنګ ولیده قتل روا ولیده جاری قلم ولیده دنیا وړا ولیده دا زړه مې تنګ ولیده روحي ښه ګل وطن ته د هر یو کور یو زلمي ولې سازیږي نه وطن مړنګ ولیده ښه چې لونګ شیندو بیا وږم د بنګ ولیده د ښاپیرۍ ورغوی په وینو رنګ ولیده قتل روا ولیده جاری قلم ولیده دنیا وړا ولیده دا زړه مې تنګ ولیده ښه چې لونګ شیندو بیا وږم د بنګ ولیده د ښاپیرۍ ورغوی په وینو رنګ ولیده چې دې کاڼه غوږونه ساز وهنګ ولیده خاموشي چغې وهي د بنګړو شړنګ ولیده قتل روا ولیده جاری قلم ولیده دنیا وړا ولیده دا زړه مې تنګ ولیده واه 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 ډېر خوندور ډېر ښه کمپوز ډېر ښه شعر دی خپل وکړه د بل کوم ملګري دی انتخاب کړی وم ډېره مننه خوشحال صاحب بیتونه د الماس دراني ول ښه د الماس دراني ول ملګرو یوه هیله چې لایف شیر کې نور ملګري هم خبر سي هغوی به وخت چون یوه ورځ موږ مخکې پروګرام کړی دی په همدې وجې نو هغه خپرونه کې ممکن سبا لپاره ملګري په تمه وي نو په همدې اساس هغه ملګري څه نه خبر هغه تاسو را خبر کوي د مور په اړه تا یو ډېر ښه شعر ویلی و ډېر ملګري دغه غوښتنه کوله په کومنټونو کې هم خلکو لیکلي وه نو مهرباني هغه درته یاد نو هغه ډېره مزه وکړي بیا کیسې ډېره لرم خبرې ډېرې لرم خو ستا دا غږ دونه خوږ ده چې زه وایم چې همداسې ووایې قربان شم خوشحال صاحب وبه وایي هغه بیتونه به هم درته ووایو ډېر خوند بیا درته کیسه کومه خمورې اوس اراده کومه خمورې بیا درته کیسه کومه خمورې اوس اراده کومه خمورې پرېږده چې په تا باندې کافر شمه پرېږده چې په تا باندې کافر شمه زه درته سجده کومه ښه مورې اوس اراده کومه ښه مورې بیا درته کیسه کومه ښه مورې اوس اراده کومه ښه مورې
دا چې زه نیتونه د لمانځه تړم دا چې زه نیتونه د لمانځه تړم خپله جنازه کومه ښه مورې اوس اراده کومه ښه مورې بیا درته کیسه کومه ښه مورې اوس اراده کومه ښه مورې اوس اراده کومه ښه مورې الله 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 زه به روح بدن کې ساه واخلم کله د مور چې دعا واخلم په مخ مې ښکل کړي راته داسې وایي زه یا سترګو دې بلا واخلم کورنۍ غړو ټولو پسې به ډېر خفه یې مور پسې به ډېر خفه یې که نه که بل څوک شته واقعیت د دا خو واقعیت لري نو مور پسې سړی ډېر خفه کېږي مور پلار پسې د فامیل ټولو غړو پسې بس مور چې ده نو هغه سپېڅلې فرښته ده نو هغې پسې به څنګه څوک نه خفه کېږي طبعا دغه د مور شعر چې کله وایي زړه څه وایي د بدن غړی غړی څه وایي احساس څه وي زه همیشه چې د مور په اړه شعر وایم یا شعر اورم یعنې تاسو باور وکړئ چې اصلا زه خپل احساس نسم کنټرولولی احساسات نسم کنټرولولی یو حالت را باندې دی چې اصلا زه کله کله تصور نسم کولی غواړم تاسې دومره بیا په خوږ غږ کې تاسې وایې خپله احساس مو څه وي قربان دې شم والله خوشحال صاحب د مور د نوم دا لفظ داسې دروند ده که نه زه چې خپله کله ترنم کوم نو دغه نور ترنمونه به نه پوهېږم څه رقم کېږي هغه خپله انسان ته نه معلومیږي خو دغه مور ترنم چې کوم په ما خپله هم ښه لګېږي او بل دغه د بدن دغه چا خبره د سر او د بدن ویښتان داسې ورسره ودرېږي داسې یخ شمال غوندې دا په زړه باندې راننوځي که نه نو واقعیت ډېر یو بل رقم احساس کوي سړی که نه بېشکه بېشکه کله پوه شولې حکیمي صاحب یو دوه پوښتنې راکړي دي هماغه درنه کوم کله پوه شولې چې ښه ترنم کولی شې یا د ترنم کولو استعداد درکې شتون لري کله احساس دې وکړم مننه له تا هم د حکیمي صاحب چې پوښتنه کړې خوشحال صاحب د نن تقریبا 4 یا 5 کاله مخکې د احمدشاه بابا ادبي بهیر په نوم یو بهیر و په احمدشاه بابا مینه کې نو هلته به موږ تللو ځینې ملګري به راتللي او ادبي بنډار به یې جوړوو مشاعره به وه نو د لومړي ځل لپاره ما هلته ترنم وکړ نو چې کله مې ترنم وکړ نو هماغه و چې ملګرو تشویق کړم او ما ته ویل چې ته باید نور هره اونۍ ترنم وکړې نو د همغه ملګرو تشویق و هڅونه وه د دې دمه نو بس ترنم کوو کله کله دا زموږ او ستاسې کورنۍ داسې چې ځینې شیانو سره مخالفت لري مثلا شعر لیکل ترنم کول راډیو ته زنګ وهل دغه شیانو سره یا مشاعرو کې ګډون دي شیانو سره کله کله هغه ممکن هغوی ورته علتونه ولري محسن چې کله زمزمه شروع کړله ترنم یې شروع کړه خلکو د ده غږ خوښ کړه کورنۍ کې څوک ول چې درته ویلې چې مه وایه مه کوه ښه نه ده ښه ده والله خوشحال صاحب داسې ده چې دا په کلیوالي ژوند کې عموما داسې راځي که نه چې اوله کې تر ډېره ټول داسې ممانعت کوي لکه اجازه نه وي خو بیا په وروستیو کې چې کله پوه شول زیاتره ملګري سره هم تګ و راتګ و نو هغه ما خپله پلارم چې دا نو اوله کې درته وایم ممانعت یې کوه نو وروسته بیا ما ته اجازه هم راکړله خو دا یې راته ویلي چې باید ښه شعر انتخاب کړي او داسې شعر ووایي چې په ملګرو هم ښه ولګېږي په هغه نور چې څوک یې اوري په هغو هم ښه ولګېږي او یو څه خلک ترې واخلي نو ښه انتخاب باید وکړي نو اوس ممانعت څوک نه کوي خو یو وخت یې ممانعت کوو
او بهشکه ډیره مننه سمیر جان چې موږ سره په توګو چینه کې په ټیک ټاک کې را سره د ډیر غږ لري نامه خدل د کومنټونو کې دا د پښتنه کړي دا فکر کوم د ولایت پښتنه کړي وا چې د کوم ولایت یې فرید الله دل رفیع الله ورور منصور ورور تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی وای سي محسن صاحب د کوم ولایت سره تعلق لري مننه تاسو پای کې دا وکړه کنه خدای نو بالکل مننه سمیر جان دې هم سلامونه ومني فرید الله عادل لور تم سلامونه ټول ملګرو چې څوک اوس راغله د مخکې مې یادونه وکړه زه د کابل ولایت یم ډېره ښه ده مهرباني انتخاب دی اورو زه به بیتونه ووایم درته نو ډېر مزه به وکړي دا چې هغه چاته یار تر بور ګرځېدلی هغو ته دې ډالۍ که نه بس بیتونه د ضمیر احمدي بیتونه دي نو دا د ټولو ملګرو ته ډالۍ مننه مهرباني یار ته تر بور ګرځېدلی دی یار ته تر بور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی یار ته تر بور ګرځېدلی دی یار ته تر بور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور 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 ګرځېدلی دی زار له شفا بخشو مړوندونو دی زار له شفا بخشو مړوندونو دی زار له شفا بخشو مړوندونو دی هر سړی رنځور ګرځېدلی دی هر سړی رنځور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی یاره ته تر بور ګرځېدلی دی یاره ته تر بور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ستړی دی ستومانه دی په کار پسې ستړی دی ستومانه دی په کار پسې ستړی دی ستومانه دی په کار پسې ټوله ورځ مزدور ګرځېدلی دی ټوله ورځ مزدور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی یاره ته تر بور ګرځېدلی دی یاره ته تر بور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی خوشحال صاحب دا بیت د تا ته ډالۍ ښه مه کوه باد ضمیره نشته دي ښه مه کوه باد ضمیره نشته دي ښه مه کوه بد ضمیره نشته دي دلته دا دستور ګرځېدلی دی دلته دا دستور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور ګرځېدلی دی یاره ته تر بور ګرځېدلی دی یاره ته تر بور ګرځېدلی دی ژوند لکه تنور 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 ګرځېدلی دی الله 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 رفیام مسافرو لپاره خو بیخي کله کله دا ژوند د تنور غوندې کېږي که نه کله چې بیا بیخي تنه وي بیا خو بیخي سخته ده ډېره مننه د غږ خواږه دې همداسې خواږه اوسه چې دوستان خوشحاله ساتي ملګري خوشحاله ساتي کله کله بنډارونو کې دغسې ګډون کوي را سره ډېره ډېره مننه آباد اوسئ شعرونه مې څومره لیکلي اندازتاً
خوشحال صاحب ولا زه خو شاعري ډیره نه کوم خو شعرونه به م کیدای شي تر 100 شعرونه پورې شعرونه به م لیکلي خو مګم داسې ده چې ما ډیر وخت ترنم ته ورکړی ده شعر لیکلو ته هم داسې ډیر وخت نه ده ورکړی خو ډیره شاعري مې نه ده کړې یعنې نه غواړې چې مطلب شعري ټولګه ولرې چاپ یې کړې یا ادامه ورکړې ولا خوشحال صاحب تر اوسه خو هم داسې څه اراده نه ده کړې او داسې فکر نه کوو خو ګورو به په راتلونکي کې داسې ده چې مسافرۍ ته سړی راشي خوشحال صاحب ډېر مصروفه شي نو بیا د شیانو ته یعنې ډېر کم وخت پیدا کېږي هغه ځوان چې تاسې هلته کو اوس یې دلته راغلي یاستئ شاعرۍ کې څه فرق راغلی انځورګرۍ کې کله چې شعر کې سړی انځورګري کوي که نه طبعا چې وطن کې خیالات فکر بل شي او دلته بل فکر دي فرق څه راغلی شعر شاعرۍ کې کوم شعر دې لیکلی بیا د هغې وروسته چې مهاجر مسافر سوی یې خوشحال صاحب داسې ده چې وطن کې چې کله سړی که نه هغه ذهن د سړي لږ ارامه وي وخت هم لري هر څه ته شعر خپله وخت غواړي صحیح ده او یعنی فرق دا ده چې دلته زه راغلی یم داسې خاص شاعري ما نه ده کړې ځکه ذهن چې ده چې مصروفه شي نو هغه شعر هم نه لیکل کېږي خو کله چې په لاره راتلم په لاره کې مې ځینې شعرونه لیکلي دي چې کله په لکه ځینې هغه یو حادثو سره سړی مخ شي یا یو سخت هغه وي که نه نو هغه چې کله سړی ډېر ودرېږي نو یو څه بیا ترې لیکل کېږي که نه په لاره کې مې ځینې شعرونه لیکل او نظم دې زیات لیکلی غزل دې زیات لیکلی که نه کوم بل فورم کې دې کار کړی خوشحال صاحب ما غزلې لیکلي ډېرې او د غزلو تر څنګ څلوریزې چې ورته وایي او همداسې لنډۍ هم لیکلي دي او نظم مې تر اوسه نه ده لیکلی نظم دې نه ده لیکلی هېڅ بیخي اوسه پورې هڅه هم نه ده کړې که نه نه غوښتل دې نه څه ولیکې ولا خوشحال صاحب د هڅې به هم درته وایي چې څه ناڅه به مونږ هڅه نه یې کړي او داسې ده چې څه ناڅه الهام یاري نه ده کړې څه ناڅه د تا خبره الهام یاري نه ده کړې څه ناڅه مونږ وخت نه ده ورکړی کېدای شي لیکلي به هم وي داسې شعرونه به هم داسې ډېر لیکلي خو هغه نظم هم په څو څو رقمه لیکل کېږي که نه کېدای شي هغه به دغه نظم ته ورته وي خو تر اوسه داسې صحیح زه پرې مطمئنه نه یم ځکه داسې ډېر په نظم باندې زه هغه نه یم ډېره مننه مونږ ډېر غزلې ډېر ملګري نوي راغلل ارشاد ورور اسد جان مخکې راغلی و هغه عنایت فریاد چې فکر کوم تاسو سره پېژندلم کوم خپل ملګري سره عنایت الله فریاد دي نو ډېر ښه غږ لري ډېر ښه زمزمه کوي او ډېر مزېداره زمزمه کوي زما خوښېږي غږ یې د هغه یو ښه خوبي همدا راسې طرزونه نوي نوي انتخابوي نوی طرز راخلي نو دا یو بریالی حاصل ده د ملګري په پخواني ترنمونه یا پخواني کمپوزونه راخلي هغه باندې مثبت خپل هغه ساز یا مینوال له ځان سره ساتي خو دا تاسو ته الله پاک یو بله پیرزوینه کړې ده په تاسې باندې چې هر شعر د نو ځانګړی هغه بل داسې نوی شی وایې که نه دا د نوي شي ویل دا لږ سخت کار ده چې دا هنر تاسې لرئ ښه صفي الله فرید الله عادل پوښتنه کړې ده چې که صفي الله ورور دروغ نو مه وایه چې یو نیم سل دی ښه 2 کاله مخکې و چې خوشحال صاحب سره په خپرونه کې دې ویلي ول یعنې مخکې دې هم همدغونه ویلي اوس هم همدومره وایي یعنې زیاتوالی پکې نه ده راغلی خوشحال صاحب ما مخکې درته ویل چې کله زه په مغلته وم نو داسې ډېره شاعري ما نه ده کړې خو په لاره کې مې یو څو شعرونه لیکلي دي ما سره چې د کله خپرونه وه له هغې وروسته څو ورځې وروسته دې حرکت وکړو تا ته ما یادونه هم کړې وه چې کېدای شي لاړ شم تا ته مې یادونه کړې وه هغه ورځ پریشان هم وي ډېر زیات که په یاد دي بس نو دغه وختونو کې واقعیت لږ سټرس ډېر و نو انتخاب اورو خپل شعر وایې د بل ملګري وایې ولا خپل شعر خو نشم ویلی د نورو ملګرو انتخاب به وایم یو شعر دې ما ته خپل ویلی او ډېر خوندور دې ویلی او که دې په یاد څه بیا هغه به راته ووایه اوس هر یو چې ستا انتخاب کړی سمه ده مننه خوشحال صاحب دغه نوي ملګري چې راغلي هغو ته هم سلامونه رفیع الله افتاب د نور ملګري دي فرید الله عادل ټولو ملګرو ته سلامونه د
درویش روخان صاحب بیتونه دي دا درته وایم نو ښه شاعر دی چې خوښ مو شي. حتما. مننه. د مینې د مذهب هرې قبلې ته احترام، مندر ته احترام لرم، کعبې ته احترام، د حسن او ښکلا ټول لفظونو ته آداب، د حسن او ښکلا ټولو لفظونو ته آداب، او بیا مې ستا د سپین مخ سفارې ته احترام، د ټولو صورتونو تفسیرونو ته درنښت، د ټولو آیاتونو ترجمې ته احترام. واه واه. زما د زړه کعبې ته هرکلی د ابابیل، او بیا د ابرهه هرې جرګې ته احترام. په ځینې تېروتنو باندې خدای انسان ته یاد شي، نو ګناه له مې په خوله راځي، توبې ته احترام. ما هر وخت پې د خپل دیدن قضا لمنځونه کړي، قربان له جاینماز ستا لوپټې ته احترام. ما هر وخت پې د خپل دیدن قضا لمنځونه کړي، قربان له جاینماز ستا لوپټې ته احترام. نو د مینې د مذهب تبلیغ کوي درویش روښانه، اوس ټول ښکلي لري ستا عقیدې ته احترام. ټول جهان کې وځلیږي شي ودان افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه. ټول جهان کې وځلیږي شي ودان افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه. هر بچی دې قهرمان دی، هر پیغله دې ملاله، هر بچی دې قهرمان دی، هر پیغله دې ملاله. تا به بیا په جهان سیال کړو اخ قربان افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه. ټول جهان کې وځلیږي شي ودان افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه، ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه.
که ازبک دی که تاجک دی که ازبک دی که تاجک دی ستا په غېږه کې پیدا دي که ازبک دی که تاجک دی ستا په غېږه کې پیدا دی هر یو قام ته په رښتیا یې قدردان افغانستانه ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه دلته ډیر دي چې پردي ډول ته ګډیږي فاروق خانه دلته ډیر دي چې پردي ډول ته ګډیږي فاروق خانه امن نه غواړي جنګ غواړي یم حیران افغانستانه ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه ټول جهان کې وځلیږي شي ودان افغانستانه ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه ټول ولس درته دعا کړي زمونږ ګران افغانستانه که جګړه نه وای بیا مو سمه زندگی کوله ته به ډاکټره وې او ما به عسکري کوله واه 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 څه خوندور غږ څه مزېدار غږ څه جذاب غږ آفرین دی د غږ خواږه دی همداسې تل تر او تازه او خواږه اوسه ډېره مزه یې وکړله ډېر خوند یې وکړ شعر د دویم شعر هم د روخان صاحب و جار شم نه دوم شعر چې و د فاروقي په نوم یو شاعر د دغه شعر و ډېره مننه ملګري کومنټ کې ډېر زیات لیکي که څه ما نه غوښتل چې دا خبره وکړم که تاسې اوس هم وګورئ عادل صاحب هم لیکلي مخکې سمیر ورور هم لیکلي ول چې ټپې ټپې نو نه پوهېږم ما ویل چې ځکه ما ویل چې نن به غزلې درنه زیاتې اورو نو نه پوهېږم دوی دا ملګري غوښتنه زیاته وه د دوی که نه زما زه خو دا ده چې زه غزلې تا نه به اورم ډیپلوم هم درنه به اورم غزلې هم اورم درنه ډیپلوم هم راته وکړه که بیا ټپې ستا خوښه ده که دې خوښه وه ویې کړه که دې خوښه نه وه نو هغې زه ډېر ټینګار نه کوم ملګرو غوښتنه ده هغه هم زیاتو ملګرو ولیکل په دې خاطر باندې یو شعر راته ډیپلومکۍ مننه خوشحال صاحب مننه خوشحال صاحب کومه غوښتنه چې د هغوی ده د هغوی ډېره مننه انشاءالله د هغه سره وګورو نو بیتونه به درته او څو بیته چې په لاره کې مې لیکلي وو هغه بیتونه به درته ووایم خپل بیتونه د زندګۍ آخري حد دی او زه ډېر تنګ یم د زندګۍ آخري حد دی او زه ډېر تنګ یم د خاموشۍ آخري حد دی او زه ډېر تنګ یم چغې مې ستوني کې نښتي زړه مې درد کوي چغې مې ستوني کې نښتي زړه مې درد کوي د بېوسۍ آخري حد دی او زه ډېر تنګ یم دوه بیته دغه او دوه بیته نور داسې دي چې د هر چا قدر به درشي د هر چا قدر به درشي که ته چېرته مسافر شوې د هر چا قدر به درشي که ته چېرته مسافر شوې د الله قدر به درشي که ته چېرته مسافر شوې او یوې مور خپل زوی ته ویلي اوس چې هر څه کړې کوئ یوې مور خپل زوی ته ویلي اوس چې هر څه کړې کوئ غږ دې بند شه محسن صاحب
محسن صاحب که زما غږ اورې ستاسې غږ بند شوی ده ما سره نسته غږ نه پوهېږم چې ملګري اوري که نه غږ دې بند شوی محسن صاحب نو تمه دا ده چې که زما غږ اورې له سره بېرته راسه ډېره مننه له تاسو نه ملګرو کور مو ودان ژوندي اوسئ چې راسره سئ خپرونه دوام لري څو دقیقې نور هم له ځان سره لرو یو 14 دقیقې نور هم لرو له ځان سره ستاسو کور ودان وي چې تر دا وخته مو راسره ملتیا کړې ده نو محسن صاحب څو دقیقو کې بېرته زه راواخلم نه پوهېږم کله کله ستونزه پیدا کېږي مشکل پیدا کېږي څه نه ده چې د اروپا انټرنیټ ډېر قوي ده یا مثلا د افغانستان د سیوزي په نورو ممالکو کې انټرنیټ ډېر قوي ده داسې هم نه ده دلته هم نو سیمې دي نو کومه سیمه کې صحیح کار کوي کوم ځای کې ضعیف وي خو انټرنیټ یې ښه ده نسبتا له وطنه خو ښایي دغه انټرنیټ باندې نو کله کله دغسې یو څه کېږي نو محسن صاحب که یې او ښه لایف کې خو ستا را سره خدای دې وکړي چې لکه چې نېټ یې خراب شو فکر کوم همداسې یو څه ده نو محسن صاحب که یې راجګ شه بېرته چې 14 دقیقې نورې هم لرو له ځان سره چې خپرونه به بیا راټولوو ملګرو له تاسو مننه او چا دغه کې چې ورته زنګ وهلی نو ممکن کېدای شي دغه لایف کې څوک زنګ ووهي خرابېږي عبید سیدي زما مشر لالا زما مشر ورور وعلیکم السلام زما سلامونه هم ومنه نو خدای دې وکړي ښه اوسئ نو نه پوهېږم چې د محسن صاحب ټلیفون کې څه ستونزه پیدا شوله که نه اخري 14 دقیقې وي دغه 14 دقیقې که پوره شوې وای بیا به ښه و که چا زنګ یې ووهل هغې وروسته دې وهلی وای چې خبرې مو سره صحیح کړې وای ښه په هر حال زه به یو چیک وکړم بیا خو فکر کوم په مخالف ګمان دلته نشته ښه ما انوایټ کړ تاسې نه مننه دوستانو چې تر دې وخته راسره راسئ محسن صاحب بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی فکر کوم لکه چا زنګ وهلی و که څه کیسه وه مننه زما سلامونه هم یو ځل بیا ومنئ ولا نه پوهېږم زنګ خو مخکې راغی بیا همداسې قطع شو نه پوهېږم چې دا ولې چې دا د انټرنټ مسله وه د مور نیم بیتي دې وویلې پاتې څه شی هغه بیتونه داسې وو چې یوې مور خپل زوی ته ویلي اوس چې هر څه کړې کوی بیا زما قدر به درشي که ته چېرته مسافر شوې الله 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 نه د مور قدر هر ځای کې مور قدر وي هغه نو زه وایم که بدل سي مسافر یي که په کور یي که په هر ځای کې هغه خاص ځای لري ښه یاد صاحب تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی نور نوي ملګري ټول سره میشه مهرباني انتخاب اورو یاد محسن صاحب خوشحال صاحب ما خو ترنمونه وکړو تا راته هېڅ نه مو ونه ویلې تا نه به څه واورو زه به هم درته ووایم زه به درته شعر وایم هغه پورې ته یو ښه ځکه څو دقیقې نور هم لرو ځکه زه غواړم چې تاسې نه واورم ملګري هم ډېر تمه دا لري چې تا نه واوري ځکه نو ستا غږ خو ماشاءالله نو بیا په عامه اصطلاح واو ده که نه خلک دا خبره ډېر کوي د ازل جي شعر ده چې پت یې ساتلی لپټې زنده‌باد پت یې ساتلی لپټې زنده‌باد اسلام آباد کې پښتنې زنده‌باد اوس ورځو کې دا مظاهرې او دا کیسې دي دیم تیار عمل ده دا شعر هلته لیکلی پت یې ساتلی لپټې زنده‌باد اسلام آباد کې پښتنې زنده‌باد ماښام و نیمې میکدې زنده‌باد د شپې په 2 بجو سجدې زنده‌باد هلکان لنډ کوي پروا نه کوي خو جنکۍ چې وي اوږدې زنده‌باد او بل پرې مین نشي بدرنګه ښه ده بل پرې مین نشي بدرنګه ښه ده د هغې مخ باندې دانې زنده‌باد او د هندوستان جونې په ډانس حد کوي د هندوستان جونې په ډانس حد کوي د پښتنو مشاعرې زنده‌باد د پښتنو مشاعرې زنده‌باد د هندوستان جونې په ډانس حد کوي د پښتنو مشاعرې زنده‌باد خلک جانان غواړي جانان پسې مري ازله ماته مې ادې زنده‌باد دغه بیت بیا ووایه ډېر خوندور خلک جانان غواړي جانان پسې مري ازله ماته مې ادې زنده‌باد ډېر خوندور مهرباني تا ته غوږ یو جار شم ټول ودان
د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی داسې ده نور څوک نه راځي ورځه خپله مړه خپل کار به کوي چې یو جانان وایي نه راځم لمبه شي سړی ایمان مې دی په زړه کې کلمه دا زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور ایمان مې دی په زړه کې کلمه دا زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور د ژوند د تیرولو نیت می ټول د دې په لور دی د ژوند د تیرولو نیت می ټول د دې په لور دی صراط المستقیم می دا کعبه د زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور ایمان مې دی په زړه کې کلمه دا زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور جنت دی دا ویا حورو سردار پکې ګرځي جنت دی دا ویا حورو سردار پکې ګرځي جنت دی مقدسه فرښته دا زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور ایمان مې دی په زړه کې کلمه دا زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور د رحم ملایکه د خوږه د زما مور واه 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 ودوی کېږي په مزله یم مسافر یم جل وهلی وچه خوله یم مسافر یم ودې کېږي په مزله یم مسافر یم جل وهلی وچه خوله یم مسافر یم دا قیامت خو د خدای نه راولي مورې چې ته مړی او زه نه یم مسافر یم امین ډېره مننه محسن صاحب کور ودان ژوندی اوسئ ښایسته ښایسته زمزمې دې وکړلې کور ودان آباد اوسئ بیګا دی به زمزمه کړې وه ما نن منتظر وم چې هغه بیا وکړې نه پوهېږم چې ما ذهن ته رانغلله او که تا ونه کړه استاد ته دې وکړه نیازي صاحب ته دې وکړله که په یاد دي ته کوچینکې هغه بیتونه په ذهن کې دي دومره اعتبار نه لري ورکې کړه دومره اعتبار نه لري ورکې کړه سختې ورځې یار نه لري ورکې کړه سختې ورځې یار نه لري ورکې کړه زړه به دې سوری کړي ګریوان ګنډي زړه به دې سوری کړي ګریوان ګنډي زړه به دې سوری کړي ګریوان ګنډي ستنه لري تار نه لري ورکې کړه
ستن نه لري تار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه خپلو کې پوهېږي مطلب یاران خپلو کې پوهېږي مطلب یاران خپلو کې پوهېږي مطلب یاران ما سره دې کار نه لري ورکې کړه ما سره دې کار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه ملک د جنگ پراستو عقل لوټ کړلو ملک د جنگ پراستو عقل لوټ کړلو ملک د جنگ پراستو عقل لوټ کړلو یو پکې هوښیار نه لري ورکې کړه یو پکې هوښیار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه دومره اعتبار نه لري ورکې کړه دومره اعتبار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه څوک چې ورته نوم د سبا ونخلي څوک چې ورته نوم د سبا ونخلي څوک چې ورته نوم د سبا ونخلي وای اوس روزګار نه لري ورکې کړه وای اوس روزګار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه دومره اعتبار نه لري ورکې کړه دومره اعتبار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه سختي ورځې یار نه لري ورکې کړه واه 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 ډیره مننه د شینواري صاحب بیتونه دې مانه د یاد وتی په غالب ګمان چې درد په زړونو کې بچی لکه د مار کوي معیاران یو کار کوي په سخت ورځ گزار کوي داسې بیتونه ما د یاد وتی لال وزیر زمزمه کوي ډیر ښایسته بیا یې څه ویل جرګه کوي کنیک کوي جانان څه غواړي جرګه کوي کلار کوي ډېر ښه بیتونه لیکلي خو ما نه د یاد وتی ډېر علي بیتونه دي ډېره مننه ډېر ښایسته ډېر خوږ و که څه هم د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی خو زه وروستۍ غوښتنه درڅې کوم چې صفي الله محسن کوم شعر ښه زمزمه کولی سي د خپل زړه یې ورته وایي چې دا ته بیخي ښه زمزمه کوي موږ دپاره ټول د منلو دي خوندور دي اعلی دي موږ له هر یو ځانګړی خوند اخلو خو هغه زمزمه هغه ترنم یا هغه شعر چې د صفي الله محسن زړه ورسره سکون اخلي ارامېږي ورسره او په دې پوهېږي چې دا زه بیخي ښه وایم همغه دې راته ووایي فکر دې وکړه تا خو زړه کې دې وویلې چې ولا زه خو ټول ښه وایم چې اوس کومې دوی ته ووایم نه خوشحال صاحب ولا زموږ خو نه ده زموږ یوازې ویلي دا موږ ته نه معلومیږي چې موږ کوم شعر ښه وایو نو د ښه شعر اورېدل به تاسو ته معلومات کېږي نو ځینې زمزمې داسې چې مثلا زه چې په لار روان یم که نه کله چې شپه ځم نو همیشه ځان سره داسې کله چې غواړم زمزمه وکړم ځان سره پټ لګیم سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه کوم ګی شپې ولې نه وایې ځان سره وایم ولا داسې دا شعر داسې ده که نه آینه ده که نه چې کله ځینې شعرونو کې خپل ځان خلک ګوري که نو همغه شعرونه سړي ته خوند هم ورکوي چې کله یې وایي هغه خپله چې اورم نو سړي ته خوند ورکوي نو سردار شاه احسان مند به تاسو پېژنئ ډېر تکړه شاعر ده نو
دغه د نظم یو څو لنډ بیتونه ورته وایم. هغه به م واورو. زموږ د ملګري راغلي دي ټول د ټیک ټاک ملګري. رحماني صاحب هم راغلی دی، سلامونه یې وکړل چې لږ ناوخته سره باندې دایم سلام کوي. سلامونه ته وعلیکم سلام وایم. حکیمي صاحب دا خو پخوا اول ساعت نه راسره د اولې دقیقې نه راسره ده. یاد صاحب په همدې ډول یو څو دقیقې ناوخته راغی. سمیر جان راسره دی، اسد جان راسره دی، ټول ملګري دلته هم راسره دي. نو ټول ستړي مه شئ، بیا هم په خیر راغلی. مننه کور ودان، مهرباني. له ټولو ډېره مننه. زه رنځور په کټ کې پروت یم، ساه مې وځي، اندامونه مې له درده ناقرار دي. خدای خبر دی کومې ژوند ته تمه کېږي، خو یو څوک مې لا تر اوسه انتظار دی. زه رنځوره په کټ کې پروت یم، ساه مې وځي، د ناروغې مور دعا ته ضرورت دی. د ناروغې مور دعا ته ضرورت دی. په پوښتنه ټول عالم راته رادرومي، خو ته راشه زما تا ته ضرورت دی. زه رنځوره په کټ کې پروت یم، ساه مې وځي، د کوټې ور مې په ځان پورې تړلی، د کوټې ور مې په ځان پورې تړلی. هیڅوک نه پرېږدم چې ما ته رانږدې شي، دومره لوی غر مې په ځان پورې تړلی. زه رنځوره په کټ کې پروت یم، ساه مې وځي، د خبرو ځواب هم کولی نه شم، د خبرو ځواب هم کولی نه شم. استغفار کې مغفرت له ربه غواړم، بل یو کار د ثواب هم کولی نه شم. استغفار کې مغفرت له ربه غواړم، بل یو کار د ثواب هم کولی نه شم. دا د سردار شاه احسان مند صاحب بیتونه ول. واه 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 واه، ډېر لري، ډېر خوندور، ډېر مزېدار. باور دې اوس ما ول چې دغه دم یو غزل ورپسې ووایې. قربان دې شم خوشحال صاحب. بس داسې ده چې موږ چې کله دغسې شعرونه ووایو بیا ورسره لیوني شو که نه، نو بیا سړی نه کنټرولېږي. خدای دې مه لیونی کوه. ملګري به ټول دعا درته وکړي چې روغ صحت ولرې، کورنۍ ته به دې دعا وکړي، مورجانې ته به دې دعا وکړي. الله پاک دې ټول ته روغ صحت ورکړي. له تا ډېره مننه چې واقعا چې زیاتې زمزمې وکړې در باندې او تا زیات شعرونه زمزمه کړه. دې کې شک ده، خو ته باور وکړه چې همدا اوس پوره باور لرم چې هر ملګری همدا وایي چې یو غزل بل هم ووایه پرې. یعنې هغه در کوم که تا څومره هم څوک واوري، زه فکر نه کوم ستا د غږ خواږه دومره زیات دي چې څوک ورباندې ماړه سي یا څوک وایي چې یاره بس زه نه اورم. داسې یو څوک به پیدا نه سي. نه پوهېږم دا ستا غږ کې څه جادو ده. تاسو مینه ده، تاسو جار شم. نو ډېره ډېره مننه. که چېرې کولی سې او حنجره یاري کوي وروستی غزل اورو او که نه یې موږ ته ووایه. تا نه به یو ترنم واورو خوشحال صاحب. یوازینی هنر زه همیشه کله کله وایم که د خدای پاک راباندې دغه پیرزوینه کړې وای چې ښه زمزمه مې کولی شوې، نو دا به لوی احسان و. خو بیا هم شکر دا کومه چې حد اقل یو 2% 3% شعر ویلی شم چې ښه ډیپلوما وکړم که نه. داسې یو څه خدای پاک راکړي.
نو خدای دې وکړي چې داسې ورځ راشي چې زه وسم کړلی که نه ما ډېره ټرای وکړله پریکټس مې وکړه یو شی بل مې لرم چې ښه کمپوز جوړوم شعر ته اما دا ویل راته ډېر سخت دي نه پوهېږم نه یې شم ویلی بس که کمپوزونه دې بیا موږ ته خیر رالیږه په سترګو کمپوز کې تکړه یم او ښه تکړه یم یعنې نن تا دوه شعرونه ویلې که دا مثلا دا کمپوز ما سره وای دې کې ډېر ښه راګ جوړېده چې راګ کړی وای که نه ډېر اعلی راته خوشحال صاحب د ما یو خبره دا ده چې زه چې کله ترنم کوم باور وکړه چې کله شعر انتخاب کوم نو هغه ما نه ده تکرار کړی لکه زیاتره ترنم کوونکي به یې که نه په هغه باندې به کار کوي مثلا څو دفعې تکرار کړي یا هغه هر باندې نو باور په خدای وکړه چې ما هر دفعه ترنم کړی ما بس هغه شعر مې راخیستی ده او طرز پې جوړ راغلی بس ویلی مې ده که نه ما داسې کار نه ده کړی پې ډېر که نه واقعیت هم یو شعر باندې چې څونه سړی کار وکړي نو هغه ترنم و طرز صحیح چوکاټ ته راځي که نه دغه کار ما نه ده کړی دا به زه خپله ناکامي وایم خپله نه نه انشاءالله الحمدلله ډېر ښه روان یو که خواري وکړی نو بیخي زه باوري به چې د هر چا که د زمزمې نوم څوک اخلي څوک زمزمه وکړي څوک ترنم وکړي یا څوک ته ترنم کوي په سر کې به د محسن نوم یې خلکو بس چې محسن خو دا هر څه خواري غواړي هغه که محسن خواري وکړي هغه که مثلا سمیر جان خواري وکړي که هغه مثلا بل ملګری که بل ملګری هر یو خواري وکړي که نه رحماني صاحب دی اسد جان دی دا څوک چې ښې زمزمې کولی شي زه باوري یم پریکټس غواړي څومره چې تاسې تمرین وکئ څومره چې خواري وکئ ستاسو هم غږ جوړېږي او هم طرز اخیستلی هم شعر کې ننوتلی شئ نو په هر حال ډېره مننه ژوندی اوسئ کور ودان چې زموږ دعوت یې ومنه خپرونه کې دې ګډون وکړه کیسې دې هم وکړلې د راتګ کیسه دې هم وکړله او ښه شعرونه دې ویلې ډېره مننه لیدونکي اورېدونکي مینهوال ټول درته غوږ دي که وروستی شعر ورته زمزمه کړي نو ټول به خوشحاله شي قربان دې شم خوشحال صاحب تا هم ډېره زیاته مننه چې په داسې درنده او خوږه خپرونه کې دې ماته بلنه راکړله او د ټولو ملګرو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه یې واورېدو له ټولو ډېره مننه کوم نو د عبدالمعروف سباون څو بیتونه به درته ووایم بیخي صحیح بیخي صحیح پوره مینه یې اورو تیارې زندې کړم که رڼا ته چغې ووهمه نصیبت ووایه چاته چغې ووهمه یوازیتوبه اوس نو داسې مرحله کې یمه چې په خپل سیوري پسې شاته چغې ووهمه په ګونګه ژبه د ګوګل د لمبو شور راولم په تای واورمه دنیا ته چغې ووهمه مایوسي وسپړمه څړیکې پکې ونغاړمه ستورو ته وژاړم هوا ته چغې ووهمه نن مې برباد وګاڼه ځکه سباونه چینم پرون رایاد کړم او سبا ته چغې ووهمه په داسې حال شوم چې د هیچا د لیدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه په داسې حال شوم چې د هیچا د لیدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه وجود می ور اخلي اندام می درد کوي وجود می ور اخلي اندام می درد کوي
ژوند به ما وژني نن سبا د رغېدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه په داسې حال شوم چې د هېچا د لیدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه. دا بیت دې تا ته ډالۍ خوشحال صاحب. ډېره مهرباني. حیرانه زه د چا د مینې په ګړنګ کې خدای ګو حیرانه زه د چا د مینې په ګړنګ کې خدای ګو داسې پرېوتی یم چې اوس د پاڅېدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه په داسې حال شوم چې د هېچا د لیدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه دردنه ځوانه لا د زړه د سوځېدو نه یمه. واه 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 ډېره مننه دا بیتونه ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. خپلې خبرې لرې وروسته یا مینوالو ته څه وایي نو مهرباني. محسن صاحب قربان دې شم. یو ځل بیا له تا مننه خوشحال صاحب چې په خپرونه کې دې وخت راکړه بلنه دې راکړه او له ټولو ملګرو نړۍ مننه چې تر دې دمه یې واورېدو ویې زغملو او دا به ووایم چې د دې راته بښنه کوئ زه لږ څه ناروغ وم ریزه شوم نو هغه غږ چې په کوم انداز وویستل شي نو نه کېده نو د دې راته بښنه کوئ او هیله ده چې راسره تنګ شوي نه یاستئ نو ټولو ته د خوشحالۍ ډک ژوند غواړم چې په هر ځای کې خدای مو خوشحاله او آباد او بریالي لره. ډېره مننه محسن صاحب. له تا کور ودان د ټولو لیدونکو اورېدونکو مننه له خپلو درنو همکارانو ملګرو او دوستانو چې راسره ول له پیله تر پایه راسره خپرونه یې وکتله واورېدله ملګرو ته یې ځوابونه وویلې ټولو نه ډېره مننه. تر بیا او بل وخت تاسو پاک او بخونکي الله تعالی سپارم. ښاد او بریالي اوسئ. ښه وختونه ولرئ. الله په امان. قربان مو شم.